में कई मकामों पर रेल जो है د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اورګاډي په یو ساعت کې له 300 تر 400 کیلومترو لار وهلی شي. خو سل کاله تیر شول او د پاکستان اورګاډي اوس هم په سل کاله زړه پټلۍ چلیږي. जो हमें अंग्रेज देके गया था उसको सेफ्टी के लिहाज से चलते रहे, लेकिन پخوا چې کومې پټلۍ جوړې شوي موږ بیا رغولي، خو د خوندیتابه لپاره د اورګاډي چټکتیا ډیرولی نشو. موږ ونشو کولای چې د آرامۍ برخه یې هم ښه کړو. په پټلیو کې کارول شوي توکي ډیر پخواني دي او داسې ډیزاین شوي نه دي چې اورګاډی پرې چټک لاړ شي. تر ټولو خرابه پټلۍ په سکر سیمه کې ده. د دې سیمې د اورګاډي پټلۍ خورا ډیره خرابه ده. جو ټریکس بټوین راولپنډي اینڈ لالا موسی کومه پټلۍ چې د راولپنډۍ او د لالا موسی ترمنځ ده او د راولپنډۍ او پېښور ترمنځ پټلۍ چې مهمه لار ده ډیره ښه نه ده. ځینې برخې لکه د اټک په څیر سیمه کې راته معلومه ده چې اورګاډی په یو ساعت کې 15 کیلومتره لاره وهي. लाहौर के मरकजी रेलवे स्टेशन का ये पुल د لاهور د اورګاډي په مرکزی تمځي کې دا پل ډیر پخوانی دی. ځایي خلک وایي چې انګریزانو جوړ کړی، په دې معنی چې دا پل د پاکستان له جوړېدو وړاندې جوړ شوی. خو دا پل د اورګاډي د چلند سیستم ته کومه مسله نه ده. هغه پلونه ورته ستونزې جوړې کړي چې دا اورګاډي پې تېرېږي. دا پلونه پر سیندونو او ویالو ډیر پخوا جوړ شوي او ډیر زاړه دي، نو ځکه پې اورګاډي په سختۍ تېرېږي. دا پروژه چې موږ یې منظوري ورکړې ورته د لوی بدلون په سترګه کتل کیږي او د څه د پاسه 18 کیلومتره پټلۍ لپاره ده چې کراچۍ به له پېښور سره نښلوي. له دې لارې به د پاکستان ټول لوی ښارونه سره ونښلول شي. ऑलमोस्ट ऑल ब्रिजेस वो हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. کومه برخه چې خرابه شوې وي بیا به ورغول شي او د پټلۍ نورې برخې به هم ورغول شي. پر سړکونو ټولې پټلۍ به د ځمکې لاندې تیرې شي او د پټلۍ شاوخوا به دیوالونه جوړیږي. पाकिस्तान के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में दाखिल हों तो एहसास होता है कि کله چې د پاکستان د اورګاډي هر تمځای ته ورشي نو داسې احساسېږي چې 15 یا 20 کاله وروسته تللي یاست. او تر ټولو لویه مسله یې د اورګاډي راتګ ته انتظار دی. څوک نه پوهېږي چې اورګاډي کله راځي که نه راځي، او هغه کسان ډیر بختور دي چې اورګاډي په وخت راورسیږي. دلیل دا دی چې په پاکستان کې د اورګاډي د چلند اداره اوس هم د اړیکې لپاره د ټلیفون پخوانی سیستم کاروي. हम माइक्रोवेव पे बेस करते थे, माइक्रोवेव के टावर खराब हो गए. پخوا مو د اړیکې لپاره مایکرو وړانګې کارولې، خو سیستم یې خراب شو، نو اوس یې په دې ډول چلوو. د پټلۍ ترڅنګ مزي تیر شوي وو چې هغه هم له منځه لاړل. خو په نوي سیستم کې به د اړیکو لپاره له کراچۍ تر پېښوره فایبر اپټیک وړانګې کاروو. इसके साथ साथ जो और चीज़ें بدلېږي. د دې ترڅنګ به دوه نور بدلونونه هم راځي چې مهمه برخه یې د دې تمځایونو په تجارتي مرکزونو بدلول دي. जब अपग्रेड होगा तो हर स्टेशन in itself it will become کله چې هر څه بیا ورغول شي نو هر تمځای به یو تجارتي مرکز شي او د سیمې د نښلولو لپاره به یو ډیره لویه پروژه جوړه شي. افغانستان ډیر لوی هیواد دی او د هغوی اړتیا پرې پوره کېدلی شي. له چین سره مو ښه اړیکه جوړیږي او وروسته بیا د مرکزي اسیا هیوادونه هم له دې لارې نښلېدلی شي.